زموږ تشکیلات چې مخکې له وخته زوال نومیږي د بیرغ او وسلو په سر قسم کوم. همدارنګه زه ویاړم چې د مخکې له وخته زوال سازمان یو غړی یم. زه پوهیږم چې یو تاریخي مسؤلیت زما په غاړه دی. مخکې له وخته زوال اولاده یعنې د رڼا او تلپاتې اولادې ته به تر ټولو ډیره هڅه کوم. هر ډول شرایطو او حالاتو کې به کار کوم او خپله ژمنه به ترسره کوم. او همدارنګه د تیارې اولادې په ضد جګړه کې به هم د خپلې وینې تر وروستي څاڅکي پورې جګړه کوم. دا زما ژمنه ده. زه له نن ورځې وروسته یوازې د رڼا اولاد یم او د تیارې اولاد هم زما دښمنان دي. د مخکې له وخته سازمان شان او شرف به تل ساتم. نه پرېږدم چې نوم یې خراب شي. او همدارنګه د دې کار لپاره ژمنه کوم چې خپل ځان هم قرباني کم. د خپل ناموس او شرف په سر قسم کوم. زمونږ منځ ته ښه راغلی. زه خو په دې پوه شوم. یعنې نهه ګوته یوازې د دې ډلې یو عادي غړی دی. همداسې ده؟ نهه ګوته د هغو عملیاتو برخې یوازې یو غړی و. موږ پوهیږو چې دا سازمان له ډېرو ډلو نه جوړ شوی. ستاسې په اند داسې به څو ډلې وي؟ دا سازمان د انګورو خوشې په توګه داسې ډلو نه جوړ شوی چې یو بل هیڅ نه پېژني او سره هیڅ مخامخ شوي هم نه دي. کله چې یوه ډله له منځه لاړه شي د هغه ځای ناستې ډله به ډېر زر خپل کار پیل کړي. مونږ یې یو ترلاسه راوړی. وبه ګورو چې نور کوم ځای ته رسېږو او چا سره مخ کېږو. دا هر څه لیکلی شم؟ که زما نوم ورسره ونه لیکې البته که اړتیا شوه د دې موضوع ښه درک لپاره تاسو ته ځینې سرچینې هم درکولی شم. ډېر به ښه وشي څارنوال صاحب. دا د مخکې له وخته زوال مرموز عقیده ډېره جالبه ده. ښه نو زه به مو په اجازه لاړه شم. هر کله راشئ. ډېره مننه کوم. مهرباني وکړئ. بریالي شو؟ بریالي شو. اوس نو د هغوی په منځ کې یو. وروسته له دې هغوی زموږ په منګولو کې دي. وروسته له دې باید ډېر پام وساتو. ښاغلی ثابته راغلم چې تا مشر ته بوزم. ښه راځه چې ځو. څومره وخت هلته اوسېږي؟ یوه میاشت چې راته ووایه. ما خو بې خبره نه پرېږدي که نه؟ چې وخت پیدا کړم درته زنګ وهم. او هو فاتح د تا ته امانت وي، پام پې کوه. فکر کوم هېر دې کړل. هغه وروسته له دې زما زوی هم دی. ډېره مننه. ته پوهېږې دا چې را سره یې لومړی ځل مې د اندېښنه مې کمه ده. تل در سره یم، اندېښنه مه کوه. او هو زه له تا نه په هغه ډېر ښه پام ساتم. پوهېږم. مشره زموږ عملیات بریالي وو. ښه ده، ډېر ښه خبر دی. په تا خو به یې شک نه وي کړی؟ نه هغوی په ما هیڅ شک ونه کړه. اندېښنه مه کوئ. یوه شېبه. ته خو پوهېږې دا چېرته بیسې که نه؟ پوهېږم مشره. یعنې د هغوی منځ ته دننه شو. اوس به هغوی نه تل یو ګام مخته وسو، خو هر ګام باید ډېر په پام سره کېدو. اصلي کار مو اوس پیلېږي. د بیلتون وخت راورسېد. بیلتون مې هیڅ نه خوښېږي. زما هم نه خوښېږي. بیرته چې راغلم بیا به هیڅ نه جلا کېږو. ډېره خوشحاله شوم چې کار دې پیدا کړ. فاتح زویه، ملکه مور دې ونه ځوروئ، سمه ده؟ تر څو چې پلار دې بېرته راځي د کور سړی ته یې، سمه ده؟ د لیدو په هیله ما ته زنګ ووهې. سمه ده. هله بای بای وکړه. یو سپینګیري کاکا دا مړی پیدا کړی. زر یې پولیسو ته خبر ورکړی. فارو او خلدون هم په همدې ډول وژل شوي دي. وسلې بې غږه وې.
د 9 ګوتې کسانو زه فکر نه کوم چې دا کار به دلته خلاص شي. دوی د چرمخکیله کې په څیر دي که پرې هم کې بیا پیدا کیږي. اوس به وخت نورو کسانو ځای نیولی وي امر صاحب. هیڅ شک نه لرم. ملکې ته مو خبر ورکړی؟ نه امیر صاحب. پایلې به یې څه وخت په ډګه شي؟ ته خو وینې کار روان دی ممدوحه. زموږ کار هم دې ورځو کې ډېر شفه. سمه ده. بلې ملکې ښه ورځ. موږ به معلومات درکړو. یو پته درکوم هلته راتلی شي چې راغلی بیا به خبرې وکړو. په تمه دی یم. دا د تیارې اولاده دي. په اړه یې ښه څېړنه وکړه. بیا هم هماغه شی د بینوما تلانو سازمان د رڼا اولاده وبه ګورو دا کار نور هم په زړه پوری کیږي. د دې هلک په اړه کوم څه شته؟ فکر کوم د ده په سر یې لوی پلان جوړ کړی. د ده په اړه په نور څه پوهېږې؟ لږ معلومات لرو. یو پخوانی څارګر دی خو راتلونکي کې به زموږ لپاره ګواښ جوړ شي. مخکې له دې چې یو لوی ګواښ جوړ شي باید یو کار وکړو. ته کوم پلان لرې؟ اندېښنه مه کوئ مشره. ما خپل کار وخته پیل کړ. ان اوس به زما ملګرو هم خپل کار پیل کړی وي. د هېواد ځوانان په دې توګه خوري او له منځه یې وړي. د ځان په څېر وحشي کسان ترې جوړوي. اوس یې موږ په وړاندې ولاړ یو. رښتیا دې وویل. اوس یې په وړاندې موږ یو. زه اوس دفتر مخې ته یم. څه وکړم؟ زه هم اوس در رسېږم. دننه ماته په تماشه. بکس دې چمتو کړی؟ هر څه چمتو دي. سمه ده. یو څو ساعته وروسته به د روزنې په موخه حرکت وکړي. دفتر کې به سره وګورو. سمه ده. وروره دې خواته راشه. باید موږ سره لاړ شي. خوشم میکرد. تاسې څوک یې ها؟ ولې مو زه ووهلم کمعقلانو؟ ماسکونه مو لرې کړئ چې ستاسې ښکلې څېرې ووینم. غږ دې مه پورته کوه. باید موږ سره لاړ شي. پوه شوم. په خبره مو ښه پوه شوم. خو تاسې څوک یئ؟ څوک یئ؟ ما قبر کیندونکي یو. څه؟ دا کار څه وخت شوی؟ پرون شپه ټول مړه شوي دي. دا کار چا کړی ښکاره نه ده. تر اوسه نه پوهېږو. خو نن سهار مو د فراو خلدون مړي هم پیدا کړل. لکه څنګه مې چې وویل ټول پرون شپه مړه شوي دي. خدای دې د زړه صبر درکړي. د دې کار حساب در سره کوم.
پلار جانا قاطع شه راځه مخکې شه راځه او تابوت هم شته دا څنګه کار دی زناورو مخکې له مرګه مې قبر ته مې څنګه ښکته کوئ غلی شه خبرې مه کوه هغه اجازه راکړئ یو دوه رکعته مونځ خو وکم که نه وګوره یوه شیبه وروره مخکې له مرګه باید ووایم چې زه اپسي فکساسیون لرم څه لرې که ترکي ژبه کې ووایم کلاستروپي لرم که واضح ووایم ستاسې په څېر مخ پټو کسانو نه زه ډېر ډارېږم پوه شوئ نه پوه نه شوئ یوه شیبه وروره که څراغ لرئ ماته یې راکئ قبر به ډېر تیاره وي یو څراغ ورته راوړئ زما ښه وروره ماته یو څراغ راکه زما رایه وروره یوه شیبه څراغ خو باټۍ لري که نه کار خو کوي که نه اغلی ملکې ډېر د حیران کړم له هغه ځایه 14 نمبره رنج خو ماته راکه دا ته څه کوې ته څه کوې پلار مې چا وواژه ووایه پلار دې وژل شوی تا دا کار کړی لیونتوب مه کوه ملکې دا موټر مې له سره لرې که که راته ونه وایې هېڅ در باندې رحم نه کوم صبر وکړه ووایه پلار مې چا وواژه لږ ورو ووهه وروره لږ ورو سر مې په درده وې هی وروره ووایه که نه زه څنګه ساه واخلم هیڅ خبره نه اورې سر مې دې را په درد که په خبره هم نه پوهېږې تا ته وایم خدایه دا څه حالت دی وروره کومه پیړۍ کې ژوند کوې په دې زمانه کې څنګه یو ژوندی سړی د خاورو لاندې کوئ سم مې ووژنئ بیا مې ښخ کړئ په کراره هی راځه واورئ آفرین ومې خوروئ ورو ورو مې ښکته کړئ ورو سمه ده زر کوئ هلکانو همداسې هی تاسې ته وایم وروره زما غږ اورې تاسې لکه ټیکانه یئ هی دې کار ته وګوره والله تاسې خو ډېر کم عقل یئ دا څنګه کار دی هی تاسې ته وایم زما د خاورې بوی نه خوښېږي تاسې ته وایم اورئ خاورې ما اچوئ ولې خبرې نه کوئ هی وګوره د دې کار خوند خراب شو دلته څوک نشته زما غږ اورئ څوک نشته ته خپله ښه پوهېږې چې دا کارونه څنګه مخته ځي مالکې دا چې څه څنګه مخته ځي هېڅ راته ارزښت نه لري ووایه پلار مې چا وژلی دی دا ته څه کوې ما وژنې مالکې هو که خبرې ونه کړې همدا اوس زه درته وژنم صبر وکړه ما مه وژنه امر چا درکه نور به څوک راکوي البته چې پیکاس راکه
هیله کوم نور نو باز کماله کې که بیکاز د دې کار نه خبر شي سزا به درکړي موږ ټول هغه امرونه پر ځای کوو چې موږ ته راکول کېږي په دې خو پوهېږې که پلار د وی کابل څوک هیڅ توپیر نه کوي نه ډیر توپیر کوي له ما نه مو پټ دا کار وکړه تاسې باید د دې کار ځواب راکړئ ښکاري چې دا خلک ما له دې ځای نه وباسي حالا واقفه زر کوه بیړه وکه فکر نه دی کار واخله باید دې ځای نه ووځې بله چاره نه لرې حالا پاسېږه چې ځو موټر کې کښېنه موږ چېرته ځو د پیکاس څنګ ته ځو ته احساساتي چلن کوې مالکې ځان ته به جنجال جوړ کړې حالا نو موټر ته پورته شه پورته شه زر کوه یعنی هغه عاکف ځان سره بوته کوم ځای نه یې وړی دی کله چې دلته راته ستاسې امر نه و ځکه مو څه ونه ویل که عاکف له هغه ځای نه ژوندی راونوځي له تاسې ټولو سره حساب کوم هره شیبه یې وڅارئ غواړم په هر څه پوه شم یو ښکاره راپور چمتو کوئ او ماته یې راوړئ امر مو پر ځای کیږي
مخکې شه. تا امر کړی و چې پلار مې ووژني؟ که ووایم چې هو څه به وکړې؟ تاسې باید د دې کار حسابي راکئ. یعنې له خاورې نه بیرته راووتلې ها؟ دا خبره لږ څه بدلوم. وایي له خاورې جوړ شوی و بیرته خاورې ته ځو، خو زه له خاورې راووتلم. اوس هم تاسې خاورو کې ښخوم. حالانو ته دې کار وکړه. زه له څه وخت راهیسې مجبور یم چې د خپل لاس لاندې کسانو ته حسابي ورکړم. اغلې ملکې، د لوبې قانون څه وخت بدل شوی چې زه ترې هیڅ خبر نه یم. دا خبره مو ولې له ما نه پټه کړه؟ زړه مې چې پټوم یې او که نه یې پټوم، دا پرېکړه زه خپله کوم. ما فکر وکړه همداسې به ښه وي. که تاسې غوښتل زما پلار ووژنئ، باید زه مو خبره کړې وای. دا دنده به مو ماته راکړې وای چې هغه ما وژلی وای. زه اوس ستا په ستونزه پوه شوم. د دې لپاره خفه یې چې پلار دې وژل شوی، یا که د دې لپاره چې پلار دې بل چا وژلی دی؟ په یوه هم نه. ما ونه غوښتل چې په دې ځوان عمر کې د خپل پلار قاتله شي. فکر مې وکړه ګوکمن له تا نه په ښه توګه دا کار سرته رسولی شي. په ما ډېر فشار مه راوړه. همدارنګه زړه مې ونه شو چې تا ته خبر درکړم. پوه شوې؟ څه به بدل شي؟ راته ووایه څه به بدل شي؟ زه دا سیوری وژنم، ټوکې هم نه کوم. په سیوري باندې ډز نه کیږي ملکې. وګوره، زه د ژوندی مخې ته ولاړ یم. هله په ما ډز وکړه. که بریالی شي هېڅوک به تا سره غرض ونه کړي. همدارنګه له دې ځایه به ډېره په اسانۍ ووځې. بسنه کوي چې د دې کار جرأت وکړي. هغه سپی چې هڅه کوي خپل مالک وخوري، هغه سره څه کیږي؟ تاسو ډېر ښه پوهېږئ ښاغلیه. هغه سپی باید نورو وږو سپیو منځ ته ولېږي. ما ته ووایه زه اوس تا سره څه وکړم، څه در سره وکړم؟ همدلته دې په سر وولم، که د موږکانو په منځ کې دې بنده کم ووایه. داسې ځای کې به دې بنده کم چې هېڅوک دې غږ او چغې هم وانوري او هلته به خوسا شي. ووایه چې تا سره څه وکړم، څه وکړم؟ دې موټر کې زما زړه په تنګ شو. بل ځل راپسې لیموزین موټر راولئ. سمه ده، لیموزین. ارامه اوسه، نور درپسې نه درځو. دلته تلویزیون شته؟ نن د ګوجال او بیمبول لوبډلې سیالۍ وه. یو د 0 په وړاندې و. په سر خو به مو ډېر کلک نه وي وهلی. اوس توبلې نظام سره دی.
فاروق ته پاس ورکه اخی خواته مسلم روان دی هله پاس ورکه هله نو پاس ورکه آفرین ګولې ونه وه کم عقله زمونږ خدمتونه دې څومره زر هیر کړل ملکې زما کوټې ته پرته له اجازې څنګه دننه کېدلی شي زه به یې در په یاد کم چې څوک یم اړتیا نه وه چې له ما نه په پټه پلار مې ووژنئ او زما په بې خبرۍ کې دا کار وکئ هیڅ پالمه ستا د دې کار لپاره نه منل کېږي پوهه شوې زمونږ په لمنه چې لکه ولویږي هغه یوازې په وینو پاکېږي ښه نو پرېکړه ستا په لاس کې ده و دې ولم یا که ژوندی دې پرېږدم زه به د یو لوی په صفت تا وبخم او یو بل چانس به هم درکم ته څه وایې که په یاد دې نه وي زه یې در په یاد کم ښه نو لومړی ما ده چمتو یم چې تر ابده پورې د خپلې دعوا لپاره صادقه خدمتګاره اوسم تکرار یې که چمتو یم چې تر ابده پورې د خپلې دعوا لپاره صادقه خدمتګاره واوسم دویمه ماده زموږ لویه موخه د خپلې مور نه پلار نه خاوند نه اولاد نه له وینې نه له خپل ځان نه تل لوړه ګڼم تکرار یې که زموږ لویه موخه د خپلې مور او پلار نه هو مور نه او پلار نه خاوند نه او اولاد نه او ځان نه لوړه ګڼم څه دې وویل ما وانه اورېده زموږ لویه موخه د خپلې مور او پلار نه په لوړ غږ یې ووایه خاوند نه او اولاد نه له وینې نه او له خپل ځان نه دعوا لوړه ګڼم هر انسان ته باید یو بل چانس هم ورکړل شي اوس دې وسله واخله ځان پوکه چې وسله باید د چا خواته ونیسي که اړتیا شوې وه نو پلار ته به دې نیولې وه خاوند ته به دې نیولې وه خو ما ته به دې نه نیوله بل ځل داسې کار تکرار نه شي په خبره پوهه شوې پوهه شوې او که نه پوهه شوم امنیتي ځواکونو نن سهار د 3 کسانو مړي پیدا کړي دي یو یې فاروق کاراداغ نومیږي چې په ډېرو ورانکارو کړنو کې لاس درلود یعنې فاروق هم ختم که وروره که دا خلک پیژنې دریم مړی هم په ګورجین باندې نامتو د تورن سویال دی پولیس اندېښنه لري چې د وژنو دا لړۍ به نوره هم دوام وکړي قدرمنو اورېدونکو البته چې دوام کوي زه پوهېږم چې بل قرباني څوک دی نه ګوتیا لیدو ته دی یو کس راغلی څوک راغلی دی زه څه پوهېږم وروره زه خو ستا سکرتر نه یم خپله یې وګوره ما ته وګوره ساتونکې له دې ښاغلي سره څنګه خبرې کوي د یونیفورم کیسه کې د نه کېږم ډبه به هم دی سمه ده خبره مه اوږده وه هرومرو به روحي راغلی وي جسوره له بدماشۍ نه څه لاسته نه درځي هېڅ نه اصلاح کېږي ځلای شه ته خو هېڅ نه سړی کېږي مننه دا وغونده ښاغلیه د باندې به هوا سړه وي یوه شیبه ما وویلې لږ ځان ورته نږدې که دومره چاپلوسۍ ته اړتیا نشته دا واخله دا څه دي نه پوهېږم د باندې نه یې رالېږلي دي ویجیتالین دي څه دي کله چې چاته ورکې زړه یې سمدلاسه درېږي پرته له دې چې کومه نښه پاتې شي د خبر په تمه اوسه سمه ده سمه ده بازدای ومې باسئ ما دې ځای نه وباسئ زر کوئ ما خوشې کوي او نجیبه مره زه مو حیران کړم تاسې ته په تمه نه وم دا چې ستاسې مشرانو پاکاري پیل کړي
نو مو غوښتل پوه شو چې د ښاغلي نهه ګوتې روغتیا څنګه ده کیدای شي بدن یې میکروبي شوی وي یا هم بل څه ما هم لږ څه مخکې راډیو کې واورېدل هغوی بېوزلانې وژلي دي اوس به د هغوی کورنۍ ډېرې خفه وي هغوی ډېرې بدپاله او په خلکو مین کسان ول موږ هم هیڅ شک نه لرو دومره خپل هیواد سره مینه لرله چې په مینه کې لیونې شوي وو او خلک به یې حق او ناحق وژل ټول خو ستا په څېر ښه چانس نه لري ځینې خلک د کثافاتو په کثافتدانۍ کې هم نشي پټېدلی موږ د انځورونو سره خپل منځ کې یوه لوبه وکړه له یو بل نه پوښتنه کوو وروسته به بیا نور انځورونو ته ګوري او یو اټکل به کوي پوهېږئ د لوبې نوم څه دی څه دی ها اوس دی چا وار دی خو هر ځلې مې چې انځورونه بدل کړل به هم د نهه ګوتې انځور راووته ښه نو څه غواړئ ووایئ خبره مه اوږدوئ خبره ته اوږدوې په هر څه چې پوهېږې هغه موږ ته ووایه موږ هم تا له دې ځای نه وباسو او یو خوندي ځای ته مو لېږدوو د ژوند تضمین مو کوم که هغوی پرېکړه وکړي چې ما ووژني بیا مې که د ځمکې لاندې هم ویسئ زما په وژلو بریالي کېږي اوس به یې وخته دلته یو کس ما پسې رالیږلی وي په دې خبره ډاډه یم اوس موږ هم تا ته یو چانس درکوو ټاکنه دې خپل لاس کې ده پرېکړه دې وکړه په څه چې زه پوهېږم ډېر مهم دي د هغه لپاره مرګ هم په ځان منم کله چې تاسې ته ووایم بیا به زه یو بې ارزښته کثافت شم موږ لپاره هم داسې ده یعنې خبرې نه کوي ستاسې لپاره لږ څه نقل درکولی شم د مرغانو په ژبه پوهېږئ د مرغانو په ژبه ستا په څېر نه پوهېږم خو بیا به یې هم یو ځل وازمایم اگر تا شامبلا په څېر د کوم څه اورېدلي د رڼا اولاده د تیارې اولاده هو اورېدلي مو دي زه پوه شوم دا د رڼا اولاده به زموږ په ژبه د اتلانو زامنو ته ویل کېږي مامدوها یوه شیبه ښه نو نور څه همدارنګه دا کار ډېر زیات جدي دی نجیب امره د ژورتیا پیدا کول ډېره سخته ده څو چې موږ نه یې موږ جوړ کړي همدا باور او عقیده ده نجیب جانه نوم به یې ښکاره ووایو مخکې له وخته زوال دي داسې یو باور لري چې د افسانو پر بنسټ جوړ شوی او خلک یې په اصلي عقیدې نه پوهېږي د دې موضوع په اړه موږ سره ډېر ثبوتونه هم شته ان دا چې د دې سازمان مشرانو څومره بد او د اخلاقو نه بهر کارونه ترسره کړي دي هغه مو هم ټول ثابته کړي دي نه پوهېږم څنګه داسې کارونه ترسره کولی شي که موږ ته څه ونه وایي څنګه ډاډه اوسېدلی شي چې نه وژل کېږي ته خو اوس هم د هغوی لپاره یو لوی ګواښ یې او دا کار نشئ کولی اما ته ځکه نهه ګوتی وایي چې فشار مې په ځان نه دی منلی تا فشار نه دی منلی خو کوم بل چا ستا په ګوته ډېر فشار راوړی یا هم ډېر کم عقلي یا هم ته ډېر ښه تمثیل کوونکی هیله لرم د قماربازۍ مهارت یې د رهبرۍ په اندازه خراب نه وي داسې کسان زموږ هیڅ نه خوښېږي زما خبرې هم دومره وې د رڼا اولاده ها ته پولیس نجیب خانه که څېړنه وکړي ډېر جالبه شیان به پیدا کړې که فکر دې بدل کړې زموږ سپارښتنه تل په ځای ده مخکې له وخته زوال دین ښه نوم دی نجیبه هېڅ مې فکر ته نه و راغلی هیر مې شول چې ویې وایم ستاسې د مخکې له وخته زوال نوم مو بدل که مخکې له وخته زوال اوس مخکې له وخته کډه وکړه حالا ووایه چا لپاره کار کوي هغه زه یو زوی لرم 2 کلنی لاسونه مو ښکلوي لګښت یې هم هېڅ نه خلاصېږي د پمپرو پیسو یې زما پانګه خلاصه کړه باور وکړه یوازې د هغه لپاره کار کوم والله ته هم ډېر ښه کار کوې دا میاشت به د برېښنا بیل ډېر زیات در باندې راشي پوهېږې اقتصاد دې خراب ښکاري حالا ووایه ته د چا لپاره کار کوې زه یوازې کار کوم نه رښتیا زوی مې هم دی د هغه لپاره هم کار کوم وګوره وروره وګوره زما ګرانه وروره که ما ووژنه یم زه خبرې نه کوم زما خوی هم داسې دی خوی مې کم عقلانو هسې هم موږ تا نه وژنو نږدې خپلوان دې وژنو
ته څه چټیات وایې ځناوره؟ ستا لومړی میرمن د زوی مور دې مړه نه شوه، حلیمه مړه نه شوه. رزیله ما ته وګوره، ژبه به دې پرې کړم، ژبه دې پرې کوم ځناوره. ته په دې خبره څنګه پوهېږې؟ دا خبرې تا ته چا کړي ها؟ هو تیمور هم و ستا همکار، هغه هم ووژل شو که نه؟ او هو خبر شوم نوی واده کوې، و به ګورو چې نوې ناوې څومره وخت ژوندی پاتې کېږي، یا هم کېدای شي ستا د زوی وار وي. د وروستي ځل لپاره پوښتنه کوم، د چا لپاره کار کوې؟ وګوره ملګري، اوس چې ته ډېر شالاوې نو ستا لپاره به درته یو څه ووایم. زه خپل هېواد ته د خدمت لپاره کار کوم، د خلکو لپاره مې، د خپل بیرغ لپاره. داسې ده، اوس به وګورو چې د چا لپاره کار کوې. دا کارونه خو ډېر جنجالي شول سرنوال صاحب، موضوع نور هم ژورېږي. دومره وخت دا کسان چېرته پټ شوي ول، څنګه پټ شوي ول؟ دومره وخت موږ ولې دوی نه ولیدلي؟ هغه وخت شرایط برابر نه ول. پخواني وزیران خو به دې په یاد وي، کله چې د ځان په ضد وژنې حادثه څېړله د دې سازمان په اړه معلومات ترلاسه کړي ول، خو هغه زړور کس هم مجبور شو او ویې ویل چې زما واسطه تر همدې ځایه پورې وه. د هغه بدمرغي په دې کې وه چې یوازې و هغه ته نږدې کسان هم په پوهه کې او ناپوهه کې د دې سازمان د امرونو لاندې کار کوي. خلک چې پوهېدل هم مجبورېدل چې غلي پاتې شي. کله چې د ځمکې لاندې دومره بیروبار وي، هرومرو به د چا ورته پام شوی وي که نه مامدوه؟ څو خوسا شوې مڼې چې هم یو ځای شي دومره بوی ترې خیږي. دا کثافات باید زر تر زره پاک چې د دې هېواد خلک له بوی نه خلاص شي. داسې به د هېواد او د خلکو بخت خلاص شي. رڼا زما خواته راغلې وه او د رڼا اولاده او تیارې اولاده په اړه یو څو پوښتنې وکړې. هو یو کس رڼا ته لیک ورکوي او تښتي. فکر مو وکړ چې څوک ورسره ټوکې کوي، خو ته وګوره نهه ګوتې هم دا خبرې وکړې. باید رڼا سره خبرې وکړو چې هغې ته د راغلو لیکونو کې نور څه دي، یو څه به مو لاسته راشي، کیدای شي موږ سره مرسته وکړي. راځئ چې ځو. قاضي هیڅ ښه پرېکړه ونه کړه چې دا روحیې خوشې کړه. قاضي قانون ته په کتو پرېکړه وکړه. تاسې وګورئ، داسې ښکاري چې اوس هم نهه ګوتې ته خبر رسوي. مامدوه اندېښنه مه کوئ امر صاحب، سر له دې شېبې به یې هره شېبه څارو، اړینه همغږي به زه رامنځته کړم. یعنې خپل هېواد ملت او بیرغ سره ډېره مینه لري. و به ګورو چې دا تا ژغوري او که نه. په دې لاړې توکه ستا په څېر خلک ډېر ښه پېژنم، په خوله د هېواد ملت او بیرغ مینه یادوي، خو وروسته هر څه په یوه شېبه کې خرڅوي. په دې بیرغ لاړې توکه. اوس چې غواړې زه لاړې توکم. نو واخله. ته پوه نه شوې. ښاغلیه تاسې څنګه یئ؟ هېڅ ښه نه یم روحي، څه مې چې فکر ته نه ورغلي هغه په ما راغلل. له ټوکو پرته زندان کې یو. یو وخت به مو خلک د دار له سره ژغورل، خو اوس موږ خپله دار ته برابر شوي یو ګرانه. لږ څه مخکې مې څارنوال او نجیب د باندې ولیدل. هو سپارښتنه یې وکړه چې هغوی ته هر څه ووایم. تاسې ورته څه وویل؟ څه به وایم روحي، البته چې ورسره ومې منله. زه هغه لویه موخه هېڅکله هم نه خرڅوم، خو څوک چې ما خرڅ کړي هغوی هېڅکله هم نه بخښم. پیکاس تاسې سره هېڅ مرسته ونه کړه؟ هغه به همدا اوس هم دا یوه دعا کوي چې زه دلته مړ شم، خو مو تر اوسه خپله وروستۍ خبره نه ده کړې. ښاغلیه تاسې سره به کسټونه یا انځورونه نه وي؟
یو ډېر مهم شی را سره دی د مردیوان کتابچه. په رښتیا ښاغلیه؟ ته پوهېږې چې په هغې کتابچه کې څه دي؟ د ترکیې د 1300 کلونو پټ پاتې شوي رازونه، یعنې د پردې تر شا د پیکاسو او پیساګور رښتینې څېرې هم پکې شته. پیساګور؟ هو روحي پیساګور. هغه ډېره مهمه ده. ټول تاریخ په هغې کتابچه کې دی. یوه پیړۍ وړاندې چې څنګه دولت جوړ شو د ځانګړو تشکیلاتو نه تر نن ورځې پورې ته خپله فکر وکړه، که د پولیسو یا هم کوم بل خبرې لاسته ورشي نو یوازې ترکیه کې نه ټولې نړۍ کې به ګډوډي رامنځته شي. د ښاغلي مردیوان خپل ټول تاریخ په کتابچه کې لیکلی دی ښاغلیه؟ یوازې تاریخ خو نه دی روحي، د 2011 کال د لارې نقشه هم پکې ده. هغه سړی لیکلی چې د یوه کاهن په توګه راځي دا تخمات یوم کال کې کرل شوی دی روحي. اوس که وغواړو چې هغه وریبو نو ډېره ګډوډي به جوړه شي، زموږ د ټولو اصلي څېرې به ښکاره شي. ښه نو څه به وکړو؟ لاړ شه پیکاس ته دا ټولې خبرې وکړه، باید پوه شي چې چا سره ځان وهي. ورته ووایه که ما له دې ځایه ونه باسي زه به هغه کتابچه یا پولیسو ته یا رسنیو ته ورکړم. تاسې خو لویې موخې ته صادق وئ روحي. دا لویه موخه خو زما له خپل ځان نه به ارزښته نه ده، هر څه چې وایم هماغسې وکړه. سمه ده ښاغلیه. وګوره زمریه، په دې لاړې تو که چې دا شکنجه پای ته ورسیږي وروسته به ته په خپله لاره لاړ شي او موږ په خپله لاره. زه تاسې دلته راوستلم، هېڅ څه مې ونه ویل، برېښنایي شوک مو راکړ، څه مې ونه ویل، خو که وای په بیرغ لاړې توکه له دې نه چې مرګ وټاکم ښه به وي. له ځان نه دې لویې خبرې کوې. تا ته یوه خبره وکړم، دا بیرغ زما د مېرمنې کفن شو کم عقله. دا بیرغ یوازې یوه ټوټه نه ده د شهیدانو د وینې او د ځان یوه ټوټه ده. او ته ماته وایې چې د شهیدانو او د مېرمنې په مخ مې لاړې توکم، همدا وایې که نه؟ څنګه دا کار وکړم؟ څنګه؟ دې کار نه راته مرګ ډېر ښه دی. هو دا هم درته وایم، پیکاس ته ووایه کاکه فلیکس هم پېژندلی وي، پوه دې شي چې دوه ځلې یوه تېروتنه نه تکراروي. پیکاس نو څوک دی؟ هغه سړی چې دې کامرې نه مونږ ګوري. دا سړی په رښتیا الماس دی. ته یې وینې ګوکمنه، ژوند څومره بې رحمه دی. ځینې کسان د ستوري په څېر ځلیږي او ځینې نور د شمعې په څېر ویلې کېږي. زه مو په اجازه ځم. خیرات دی، خپل راتلونکی خاوند پرېږدې چېرته ځې؟ ځم چې د پلار لپاره مې خیرات وکړم. تاسو ته ښه ورځ. وګورئ تاسو ته سلولم، ښځه ما خبر ته غوږ شئ. له میلاد نه 200,000 کاله مخکې انسانان په مدنیت کې ډېر مخته لاړل او د اقلیم کنټرولول پیلوي. وروسته بیا د هغوی په منځ کې بیلتون رامنځته کیږي. ښه خلک ځان ته د رڼا اولاده او څوک چې د بدو کسانو سره ولاړ وي ځان ته د تیارې اولاده وایي او جګړه پیلېږي. دې جګړه کې ډول ډول تخنیکونه کارول کیږي. کله چې دا جګړه ختمېدا ته نږدې شوه نړۍ کې ګډوډي رامنځته شوه. له دې وروسته له دې ډلو نه ځینې کسان وتښتېدل او ځان ته یې د ځمکې لاندې ځینې ځایونه جوړ کړل. د رڼا اولاده لقب اګارتا ده او د تیارې اولاده لقب شامبالا ده. امر صاحب سمه ده، خو دا د مخکې له وخته زوال سره اړیکه لري. ته څنګه پوه شوې؟ ها، د هغه کس د لاس ټاپ نه داسې ښکاري څوک شته چې غواړي موږ په دې هر څه باندې پوه کړي. پیکاس ممدوحه، هغه کس چې تاسې لټوئ تښتي. ونیسئ، دا ښکار له لاسه مه ورکوه. سمه ده، که داسې کوم څه وي چې تر اوسه دې ماته نه وي ویلي نو بیا هېڅ کله هم تا نه بخم.